د حاجی عبدالکریم هرکلي ته اماراتي چارواکي، دیني عالمان، قومي مشران او عام خلک ورغلي وو. حاجي کریم وویل هغه مهال ورته خپل کلی او کور سور تنور ګرځېدلی وو او شپه او ورځ تر تعقیب لاندې و چې وروسته پاکستان ته ولاړ او هلته د پاکستان هیواد له لوري له نورو کسانو سره یو ځای لاس تړلی امریکایانو ته وسپارل شو. دی زیاتوي د خوښۍ احساس کوي چې داسې مهال خپل وطن ته راستنیږي چې دلته اشغال ختم او په ټول هیواد کې شرعي او اسلامي نظام حاکم دی. زه د پاکستان کې ونیول شوم، موږ هر کله پاکستان تسلیم کړو، امریکایانو ته تسلیم کړو، نو موږ یوه تیاره کې وتړلو چې په شا یې وتړلو او سترګې باندې، لاسونه باندې، سح باندې، هېڅ نه پوهېدو چې چېرې مریض راکړي. روغلو بګرام کې تقریبا شپږ یوه میاشت تقریبا موږ خوب نه دی کړی، شپه ورځ بس ولاړ وو، تحقیق وو، نفسې یولو نن ته نموته. د کورنیو چارو وزارت لومړی مرستیال چې له نوموړي سره یو ځای ګوانتانامو زندان کې د بند موده تېره کړې وایي د اسلامي امارت د هلو ځلو او نړۍ سره د مثبت تعامل په پایله کې زموږ بندیان راخوشي کېږي او خپلو کورونو ته ستنېږي. ډېر وخت به کله نه کله کوټه قلفي وو، تعذیب خونو هلته قسم لاره وې، یا کوټه قلفي که یا په چا پسې کنډیشن چالان که یا مثلا بعضو بندیانو باندې یخ اوبه توی که. دا مشکلات په هغې کې وو، هغې وطن کې هغې محبس کې موجود وو، خو د الله تعالی په نصرت باندې د الله په او رحمت باندې الله تعالی د هغې ځای نه موږ ته هم نجات راکړو، دوی ته هم نجات الله تعالی ورکړو او د خدای تعالی نه غواړو چې الله تعالی نور داسې بدې خطرې پر افغانانو مسلمانانو باندې بیا رانولي. د یادونې ده چې حاجي کریم په 2003 کال کې پاکستان کې ونیول شو چې له شپږو میاشتو وروسته امریکایانو ته تسلیم شو. ګوانتانامو زندان کې له 14 کلونو تېرولو وروسته عمان هیواد ته ولیږل شو چې تر ننه هلته نظربند او بل ځای ته له سفر کولو منع شوی و.